سلامونه او نیکې هیلې. نننۍ ویډیو د خلیفه صاحب دین محمد په باره کې ده چې خلیفه صاحب دین محمد غټ عالم دی د اروپا د مومن مسلمانانو چې په اروپا یا په خارج کې نور مسافر ژوند کوي، د وطن اصلي بچیان دي، د وطن اقتصاد په دې خلکو جوړ دی. یو داسې خبرې کړي، یو داسې توهین ورته کړی، یو داسې ټافې په د کفر لګولي چې سړی حیران شي چې دومره غټ عالم او داسې خبرې. نو د ویډیو هم در باندې ګورم، خو زه یو خبره کوم افغانانو ورونو چې زموږ د افغانانو بدبختي دا ده چې موږ کم لیډر، موږ کم تنظیم، موږ کم ملا، موږ کم پیر موږ ته خبره کوي او د هغې فالوور یو او د هغې نو هغه خبره موږ منو، خو د الله د رسول خبره بیا په دغه ځای کې موږ رد کوو. که خبره څومره هم د اسلام نه خلاف وي، که خبره څومره هم د افغانیت په خلاف وي، خبره څومره هم د انساني چوکاټ نه وتي، خو که په هغې موږ نه وکړو د هغې فالوور خفه کېږي. نو الله دې وکړي چې د هغه دې دا فالوور زما دا خبره واوري، زه به په انساني چوکاټ، په اسلامي چوکاټ کې انشاءالله دته جواب ورکوم. نو راځئ دا ور د خلیفه صاحب دغه چې د اروپا د مومن مسلمانانو چې جنتیان دي په دې دنیا باندې الحمدلله د هغې په خلاف څه خبرې کړي بیا د سره ما منصره کې څه خبرې واورېدې. بیا مې په دا جلسو کې هلته حاکمپونه خلک ډېر تښتېده د اروپا په طرف باندې. نو سخت سپېره الفاظ مې بیا ویلې او د شرم ځایونه مې ویلې چې د خلک ماله لږ عبرت واخلي. ما بیان وکړ، بیا چې کوټې ته راغلو نو یو ملا راته وویلې چې دا تا خبره رښتیا ده، د ما وراره تښتېدلی د پټ د ما نه. اوس یې اتم کال ده چې قبولي نه کېږي. ولې د قبولي دپاره وایي هلته شرط دا ده کوټې حکومتي دي، مسافرخانې. ته هلته چې ځې وارې خو به دا وایي العیاذ بالله چې زه د مسلمانانو نه راتښتېدلی یم او وژنم یې، ځان به ورته کمونیستی کوې. یو خو به دا وي. بل دا ده چې بېګا ته کوټې ته جنکۍ درولېږي، ازمویي دی چې ودرېږي دا رښتیا په د څه بنیاد راغلی. جنکۍ ته ته انکار نه شي کړی چې زه به دا عملي نه کړم چې دا ناروا ده. که دې وکړه دستي جاسوسي درڅه کړي چې دا خو مسلمان ده، دا خو هسې وایي چې زه د هغه نه راغلی یم. هلته د ایډوس په کاټ واورېدل افغانانو ورونو. اول خلیفه صاحب تا ګوره دا خبره کړې ده، اول ته تحقیق وکړه چې آیا دا شی امکانات لري. زه 22 کالونه په لندن کې ژوند کوم. زه دا شکر الحمدلله قسم ده په هغه ذات خورم چې دا ټوله دنیا پیدا کړې. قسم دی که زما عقیده داسې جوړه وه هلته په افغانستان یا په پاکستان کې چې څومره عقیده زما په لندن کې جوړه شوه، چې څومره ما دلته زه یو وخت مونځ الحمدلله زه نه قضا کوم او داسې په نور افغانان دي. اول خو ته تحقیق وکړه چې څومره جوماتونه یې دلته د چرچونو نه د پفونو نه چې هلته پکې شراب څښل کېده، ډانسونه کېده، د هغې نه افغانانو زه بیا دله په ویډیو کې وښیم جوماتونه یې ترېنه جوړ کړل. نو ته ولې داسې الزام لګې او بیا ته دا خبره کوې چې خلیفه صاحب چې تاسې دلته چې تللي یاستې تاسې کمونستانو کیسونه ورکړي. که د کمونستانو کیسونه خو په دې اروپا کې د ټولو نه زیات د مجاهد زامن دي چې مجاهدین ځان ته ویل د روس په خلاف جهاد کړی. والله دلته په زرهاو طالبان دي، ځکه دوه ورونه هلته دي، دوه ورونه دلته دي. تا اول تحقیق د دغه خلکو نه وکړه چې دا ستا دوه ورونه د تلي هغه کمونستانو کیسونه ورکړي. ډېر افسوس راځي. بیا که تاسو ته دومره د اروپا کفار ښکاري، دا نړۍ ته دومره کفار ښکاري، دومره نفرتونه دې کوئ، خو ستاسې دې په خدای قسم وي که تاسې په یو خارج کفاري هېوادونو کې د سفارت غوښتنه وکړه. نو تاسې خو د روس نه د سفارت غوښتنه کوئ، د چین نه کوئ، د امریکې نه کوئ، د برطانیې ټولې دنیا نه دا غوښتنه کوئ چې زموږ دا نظام په رسمیت وپېژنه. او که بیا ما کې دومره غیرت یو زه دومره د اسلام خبرې کوم، خو زه بیا ولې د امریکې نه دا په میلیونهاو ډالر علمه دغه ډالر چې تاسې د طالبان اوسني نظام ته امریکا ورکوي او خارج ورته ورکوي، دا خو ټولې د شرابو پیسې دي، دا خو ټولې د زناکابۍ پیسې دي، دا خو ټولې د خوږ د ټیکس او د دې شیانو پیسې دي. بیا تاسې دا ډالر ولې اخلئ؟ ولې دې افغانانو ته په سپک نظر ګورئ؟ خلیفه صاحب ستا هغه بیان ما ته یاد دی، دوه بیانه دي. دې نه مخکې دې ګوره یو خبره دا کړې وه چې ښځه د دې دپاره ده چې په نسې مړکه جامې ورته واغونده او راسیم له وه. آیا داسې لفظ ته د خپل فامیل په خلاف استعمالولی شي؟ آیا پیغمبر علیه السلام داسې لفظ د بیبیانو په باره کې استعمال کړی؟ آیا اصحابو داسې لفظ د خپلو د بیبیانو په باره کې استعمال کړی؟ تابعینو داسې لفظ د خپلو بیبیانو په باره کې استعمال کړی؟ دا کوم لفظ چې ته د افغانانو خویندو میندو ته استعمالي؟ ګوره ته په پاکستان کې کښېناستې او د پاکستان د آی ایس آی د پاکستان د کفري نظام هغه ویډیو دې شاید تا صفت وکړو چې یاره دا اسلامي هېواد دی او دې ته دوا وکئ. الان کې پاکستان چې کوم ظلمونه تاسې سره کړي امریکې د سره نه دي کړي. دا پټګی که ستا په سر دی، دا پټګی ستا په تاسې په دې طالبانو په مرۍ کې واچو، جامې ویسې زموږ د طالبانو صاحبانو نه په امریکا باندې خرڅ کړه، کوم توهینونه دي هغه پاکستان ته تا دوا وکړې، هغه پاکستان زنده‌باد دې ویلو.
هغه پاکستان چې په چمن او په تورخم کې زموږ خویندې میندو سره څه کارونه وکړل د یوې شپې ناوې تاسې نه ویوړه دغه طالبانو په نظام کې همدغه پاکستان ایسایل نه ویوړه په زرهاو په سلهاو زموږ خویندې میندې د پاکستان په محبتونو کې پراته وو هلته بچیانو شول ته مړې شوي تاسې د هغې په خلاف داسې خبرې کولی شئ په ایلمنډۍ باندې ته خبرې کولی شئ د پنډۍ کې لوڅې جنکۍ باندې ته خبرې کولی شئ د پاکستان په کفري قانون باندې ته خبرې کولی شئ مګر په هغې باندې ستاسې خوله بند دی دغلته سوال پیدا شي چې یاره چې ولې د پاکستان په خلاف تاسې خبرې نه کوئ مګر خپل افغانانو خپل دغه د کابل خو تا اصول دي دلته مسلمانان اوسېدل که کفار اوسېدل دلته د کابلیان دلته مخکې جوماتونه وو که نه وو دلته مخکې مدرسې وې که نه وي د هغه زورواکانو جنګ سالارانو موږ په خلاف یو مګر ولې تاسې داسې توهین خبرې کوئ دغه په خارج کې چې اوسېږي دا اروپایان مومن مسلمانان چې په وطن باندې غیرت کوي په میلیونهاو ډالر افغانستان ته لیږي په میلیونهاو ډالر د خپلو کونډو یتیمانو سره کوي همدا ستاسې طالبانو خیریه بنسټ دې جوړې کړي دي او د دې اروپا نه د دې لندن نه د دې امریکې نه په میلیونهاو ډالر هلته دي همدغه ستاسې چې دا 20 کاله مبارزه مو کړه د امریکایانو په مقابل کې همدغه د اروپا نه د خلکو چاندې کولې سترګې مه پټوئ ډالر هم خوښ دي او افغانان هم بد راځي په هغې باندې د کفر ټاپې ولګوئ بیا ستا غونته کې عالم چې یو غټ عالم دی زه تاسو احترام لرم ته دومره داسې خبرې کې چې د ښځه د دې دپاره ده چې یاره په ګېډه یې مړه کړه تن یې ورته پټ کړه او راسیم له بېلابېلې ما پیدا بل معامله ورسره کوه آیا چې دا ښځه زما نه جوړه شي بیا څوک هلته چې ډاکټره نه وي څوک یې سملی بیا سړی ډاکټر یې سملی یا دا په اروپا ته چې خلک راغلي ته ماته وښایه دلته وښایه ته ماته داسې کوټې وښایه زه خو 22 کاله کېږي د اروپا په دې دنیا کونډ کونډ کې ګرځېدلی ما خو داسې کوټه نه ده لیدلې چې اوسه پورې او نه مې داسې خلک لیدلي چې د دین نه خو یو کس نیمولي خوا دولي زه دله په هغه ذات بیا هم قسم خورم چې په 2001 کې موږ سره طالب په برمنګم ښار کې په خدای کې نو که چې موږ یو موټر کې ناست او دا خبره زما یو ملګری ډاکټر صاحب جبارخیل نومیږي د دې خوست هغه ته یې کړې وه چې یاره زه د خدای نه ډېر خفه یم چې زه دې ولې لندن ته مخکې نه یم راوستې طالب وو مګر یو کس نیم خو موږ به ټول نه شو کولی چې ټول طالبان باندې موږ دا الزام ولګو چې ټول طالبان داسې دي ولې داسې خبرې کوئ د روجې میاشت ته وګوره ستا بیانونو ته وګوره ستا د توهین ته وګوره چې افغانانو ته خویندو میندو ته کې ځوانانو ته کې بیا خو داسې وکړه چې دا وایي میدان بند کړه او ورته چې د اروپا نه تاسې رانشئ ځکه تاسې ټول کافر شوي یاستئ خدای نه غصه بیا خو دا مثال ورکوئ دلته خو د اروپا ډکه دغه قطر دفتر چې ستاسې دی دا اوس چې د قطر کې د طالبانو کورونه دي دغه ټول د امریکایانو په پیسو باندې سبقونه وایي د لورګانې زامن دغه د هر یو طالب د میاشتې څومره خرچه ده د پامیل په قطر کې دا ټول تاسې امریکا درکوي موږ ته به قطر نه ښایي چې دا قطر وکړي دا امریکا ورکوي قطر د امریکې یو پروژه ده د امریکې یو دفتر دی هغې ته تاسې غلامان ویوئ داسې کار مه کوئ ولې په تاسې فکر نه کوئ دا ځوانانو ته لاس ورکوئ دغه د وطن اصلي بچیان دي دي هلته د کورونه ساتي کونډې یتیمان ساتي تاسې راځئ دې ته توهین کوئ دې ته راځئ داسې خبرې کوئ الله دې وکړي چې زما پیغام در ورسي او د افغانانو نه تاسې بخښنه وغواړه مفتي صاحب لکه ډېر توهین خبرې دې کړي ډېر د اسلام نه خارج خبرې کړي او په حدیث شریف دې صحیح چې ته په چا باندې د کفر فتوا لګې او هغه سړی کافر نه په تا باندې راګرځي تا په دې ټولو د کمونیستانو فتوا ولګول په خارج کې چې اوسېږي دې که خو طالبان هم شته دي که خو مجاهد هم شته دي که هر رقم خلک شته دي الحمدلله دلته د 15 واړه وخته مونځ خلک دي دلته په انګلند کې په زرهاو مسجدونه دي په زرهاو مدرسې دي همداسې په نور یورپ کې ته لږ سرچ وکړه ګوګل سرچ کړه او دغه موبایل چې په جیب کې پروت دی دا هم د کفارو دی دغه هم تا ته ناروا دی د انټرنیټ دغه موبایل هم تا ته ناروا دی چې ته پې عکس وباسې چې په 6 نوي کې د پاکستان باندې پابندي وه اوس نیغ ناستې انټرنیټ کې سه مهربانه ټوله دنیا دې ګوري الله دې وکړي چې زما پیغام در ورسي او بیا داسې خبرونه تاسې ډډه وکړئ په الله سپارم ښه روژه